نښې ویشتلو لرغونې لوبه د اوبو او انرژۍ وزیر پر ګزار پیل شوه. نور کسان کېنئ او دغه صحنه د اوبو د انرژۍ وزیر صاحب د ویشتلو صحنه نور کسان ته پیدا شوي. د نښې ویشتلو د لوبې ته د اوبو انرژۍ وزیر ترڅنګ د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو استخباراتو او ګڼ شمېر نورو ادارو او وزارتونو مشران رابلل شوي وو. مسؤلینو په خبره دا سیمه د کفارو په مقابل کې د جګړې لومړۍ کرښه وه چې اوس پکې د نښې ویشتلو سیالۍ کیږي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د تیرو جګړو په مقابل کې استعمال شوي وسلې اوس د نښې ویشتلو لپاره وکاروي او دغو لرغونو او کلتوري لوبو ته رسمي بڼه ورکړي. په دې خوشحاله سومه چې زموږ د دې الهام بخونکي شایپورټ سنگر زموږ هغه انتخابي نشان ما ولید. تاسو ته به معلومه وي زموږ دا ټولو مجاهدینو ته معلومه ده چې کله زموږ د تاسې په امام انقلاب شهید امیر صاحب باندې امریکایانو اسلحه بنده سوه نو زموږ په جبهه کې د هر مجاهد په غاړه کې به همدغه شلډزی وو یا به دغه انګریزی توپک وو. د نورو تنظیمو د هر مجاهد په غاړه کې به یا کلاشینکوف یا به نورې اسلحې وي. نو دا نن چې ما دغه نمایش کې دا شیان ولیدل د الله تعالی حمد مې ادا که چې پس ته له 45 کلوش که الله تعالی دغې اسلحې ته بیا یو وارې موقع ورکړه او هغه په نمایش کې ښکارېږي. دا زموږ دپاره یو افتخار ده. دغو سیالیو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه 6,000 سیلانیان راغلي وو تر څو یې له نږدې ننداره کړي. سیالۍ د زرمت ولسوالۍ په قومي ونډونو رامنځته شوې وه چې 3 نابالغه ماشومان او 58 عمرخوړلي مشرانې برخوال وو. د نښې سیالۍ د افغانستان په تاریخ کې د ښادیو جشنونو ورځو او یوې سیمې ته د لوړپوړو مشرانو راتګ په موخه ویشتل کېدې. دا د هغه شایکوټ څپرکي اوس روسانو ته ماتې ورکړې دغه جګې شملې د هغه وخت اوس دوم نسل چې د امریکایانو دپاره راغی دا دغه نسل اوس دا تاسې راته پاته یې په تاسې دې ماپرین یې په تاسې دې مشاباسي د تاسې په ایمان او په عظمت باندې دې مشاباسي دوم نمره کې تاسې امریکایان چې وایسته موږ ډېر خوشحاله یو او د داسې سیالیو دپاره موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې سیالۍ موږ ته په ټول ژوند کې کېږي په ټول عمر کې راته کېږي د موږ چې څومره عمر یې تاسو ته د الله دې توفیق درکړي چې نور د موږ په وطن باندې کفار اشغال ونه کړي د موږ په وطن باندې کفار تعرض ونه کړي او دغه جوابونه یې بس دي چې دوی ورور له ماتې سره مات شولو او موږ ډېر خوشحاله یو. نن چې داسې خوشحالي په موږ راغلې ده دغه ټول د موږ کلتور ده. نور به له خدای نه دغه غوښتنه کوو چې نور هغه تیر ګذشته حالات چې په موږ تیر شو خدای دې بیا نه تکراري او د خپلو د پلرو د نیکو دود هم د خدای پاک اماده کړي. د سیالیو رامنځته کوونکي وایي موخه یې لرغونې سیالۍ بیرته راژوندي کول دي. د دوی په خبره سیلانیانو او نښې ویشتونکو غوښتنې ته په کتو د امکان تر حده به ملي بڼه ورکړي چې د ټول هیواد په کچه به رامنځته کیږي. د دې سیالۍ مقصد د موږ یووالی اتحاد او اتفاق او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زیاتره حدیثو باندې عمل کول مقصد. په دریم قدم کې د موږ یو پخوانی او ویر سوی دود راژوندی کول. که څنګه چې موږ په اول ځل باندې دغه سیالۍ ته دومره خلک دعوت کړو دومره مشران رالو انشاءالله په آینده کې به زموږ دا هڅه وي چې یو رسمي بڼه باندې دا سیالۍ په مشخص وخت کې ترسره کیږي انشاءالله خپل هڅه به کوو. یاد دې وي چې وړمه ورځ د سانګ یو توره وهلو لرغونې سیالۍ له لسیزو وروسته روحاني بابا ولسوالۍ کې په لار اچول شوې وې چې زرګونه سیلانیان ورته د ځون په کچه راټول شوي وو.